السلام علیکم دوستانو، ستړي مه د عضوي کیمیا د زده کړې یوه پرله پسې ویډیوګانو ته بیا هم ښه راغلاست. د نن په ویډیو کې د عضوي مرکباتو یوه نوې کورنۍ را شروع کوو چې د الکاینونو په نامه سره یادیږي. دغه کورنۍ چې ده تر مخه تاسې نه ده لوستلې، د هایدروکاربنونو یو کورنۍ ده. په عمومي ډول چې موږ ویله یوه لویه برخه چې تشکیلوي دا د عضوي مرکباتو هایدروکاربنونه دي. هایدروکاربنونه بیا په خپلو منځو کې پر کوچنیو کورنیو باندې ویشل شوي دي. د دې لپاره چې دغه مطالعه زموږ لپاره اسانه سي نو دغه کورنۍ زده کوو. د دې کورنۍ مرکبات په خپلو منځو کې په یو ځانګړي نسبت او ترتیب سره یو د بل سره فرق لري. نو الکاینونه څه شي ته ویل کیږي او چیرې پیدا کیږي؟ الکاینونه غیر مشبوع ځنځیري هایدروکاربنونه دي چې د کاربنو ترمنځ یې یوه دانه درې ګونې اړیکه موجوده وي. عمومي فارمول یې CnH2n-2 دی او لومړی مرکب یې ایسلین دی او دغه درې ګونې اړیکه چې ده د درې ګونې اړیکې اوږدوالی 0.12 نانومتره دی. اول خو دا خبره تاسې پیژنئ چې دغه غیر مشبوعوالی څه معنا لري. یو کورنۍ چې غیر مشبوع وي، په تېر ویډیو کې ما دا یادونه وکړله چې دا د غیر مشبوع کلمه په عضوي کیمیا او په غیر عضوي کیمیا کې جلا جلا مفاهیم لري. په غیر عضوي کیمیا کې کله چې د غیر مشبوع خبره یادیږي، هلته د یو عنصر کلمه یادیږي. یو عنصر چې کله د بل عنصر سره تعامل کوي باید د آخري مدار الکترونونه د دواړو اټومونو د دواړو عناصر 8 الکترونونه سي چې بیا وروسته مشبوع کیږي. یعنې په 8 الکترونو باندې په عام ډول عناصر مشبوع کیږي. او که یو عنصر داسې موجود و چې فقط یو مدار درلودی نو دغه اول مدار فقط په 2 الکترونونو باندې مشبوع کیږي. هلته د مشبوع اصطلاح په دې ډول باندې کاریږي. خو په عضوي کیمیا کې امکان لري یو مرکب غیر مشبوع وي. غیر مشبوعوالی دا معنا لري چې دغه مرکب په اسانۍ سره جمعي تعاملات سرته رسولی سي. یعنې خپل د ځانه پوره نه دی، په اسانۍ سره جمعي تعاملات سرته رسولی سي. او که مشبوع مرکب و، دغه مشبوع مرکبات هیڅ کله جمعي تعاملات سرته نسي رسولی. حتما باید تعویضي تعاملات سرته ورسي. یو عنصر باید د بل عنصر په بدل کې عوض کړي. یو عنصر یو اټوم باید لیرې کړي، دغه پر ځای باندې یو بل عنصر باید راسي. اوس نو الکاینونه چې دي د نن کورنۍ چې موږ وایو غیر مشبوع هایدروکاربنونه دي او ځنځیري شکل لري. غیر مشبوعوالی دا معنا دغه کورنۍ د کاربونو ترمنځ به یوه دانه درې ګونې اړیکه حتما باید موجود وي. او په دغه درې ګونې اړیکه کې یوه دانه درې ګونې اړیکه د پای اړیکه ده. په دغه درې ګونې اړیکه کې یوه اړیکه د پای ده، دا بله هم د پای اړیکه ده. د پای اړیکې کمزوري اړیکې دي، د جذب قوه کمه ده او دا په اسانۍ سره د منځه تللی سي. کله چې موږ جمعي تعاملات سرته رسوو په یوه جمعي تعامل کې یوه دانه د پای اړیکه د منځه ځي، په بل دانه کې دوهمه د پای د منځه ځي او بالاخره کله چې یو ګونې اړیکه پاته سي نو بیا په مشبوع باندې بدلیږي او بالاخره بیا نو د دې وروسته جمعي تعاملات سرته نسي رسولی او ځنځیري شکل لري. ځنځیري په دې معنا تاسې په الکینو او په الکانو کې دا خبره زده کړې ده چې لومړی کاربن د آخر کاربن سره اړیکه نه لري. که کړیز وای، دلته د کړیز خبره نه ده، صرف ما د کړیز مفهوم درښیم. کړیز مرکبات چې دي دغه لومړنی کاربن د آخر کاربن سره بیرته اړیکه لري، داسې یو کړی یا حلقه تشکیلوي. خو الکاینونه چې دي ځنځیري شکل لري. لومړی مرکب یې د ایسلین په نامه سره یادیږي. ایسلین په نامه. او عمومي فارمول یې څه معنا؟ عمومي فارمول دا معنا چې موږ ته د کاربونو او هایدروجنونو نسبت راوښیي. کاربونونه که هر څو دانې وه، هایدروجنونه 2 چنده کیږي، 2 بیرته ورڅخه منفي کیږي. صحیح دی. اوس راځو د دې کورنۍ هغه مهم او لومړني مرکبات زه تاسو ته لیکم چې په څه ډول سره د دغه کورنۍ مرکبات تشکیلیږي. راځو که چیرې کاربن یو دانه وي، هایدروجنونه 2 چنده، دلته عمومي فارمول بیا درته لیکم CnH2n-2. کاربن یو دانه یو چې 2 چنده کې دا یې څو؟ دا یې 2. بیرته 2 ورڅخه منفي کې هایدروجن پاته نه سو. نو یوازې د کاربن څخه هیڅ کله یو مرکب نه تشکیلیږي. لږ تر لږه خو باید 2 عناصر موجود دي. نو اوس دلته کاربن خو 4 اشتراکي رابطې جوړولی سي، که هایدروجنونه نه وي دا مرکب نسي تشکیلیدلی. راځم دوهم عنصر. 2 کاربنونه که چیرې موجود دي، هایدروجنو شمېر به څو وي؟ ګورئ مالیکولي شکل زه درته لیکم. کاربنونه که 2 سوله، 2 چنده کوي، دا یې 4 بیرته 2 ورڅخه منفي کوي. 4 سوله بیرته 2 منفي کوي، 2 پاتېږي. کاربنونه هم 2 اټومه او هایدروجنونه هم 2 اټومه. راځو د کاربنونو ترمنځ به درې ګونې اړیکه موجود وي. اوس نو موږ دا خبره ویلې چې کاربن په عضوي کیمیا کې 4 اشتراکي رابطې جوړولی سي. 3 اشتراکي رابطې په خپلو منځو کې پوره سولې او یوه دانه یې پاتېږي د یوه هایدروجن سره. دا د یوه هایدروجن سره. نو دغه مرکب د الکین د کورنۍ لومړی مرکب سو چې ما تاسو ته اوس نوم ولیکئ چې د ایسلین په نامه سره یادیږي. راځم نور مالیکولي فورمولونه هم لیکم. که چیرې زه داسې ولیکم کاربنونه که 3 اټومه سي، هایدروجنونه 2 چنده کوي، 2 چنده کوي 6، 2 بیرته څه منفي کوي 4. که کاربنونه 4 اټومه سي، هایدروجنونه بیا 6 اټومه سي. کاربنونه که چیرې C15H
اته سی شپږ اچ لس سی اوه اچ دولس سی اته اچ څوارلس سی نه اچ شپاړس او بالاخره سی لس اچ اتلس. دغه په پرله پسې ډول د الکاینونو د مرکباتو مالیکولي فورمولونه دي. راځو د دې نومونه اخلو. لومړی ایثلین دی او یا په بل اصطلاح باندې ته دوه دانې کاربنونه لري ځکه ایتا معنا دوه د ی نون کلمه ورسره په ایتاین. نو دغه مرکب نوم ایثلین هم دی، ایتاین هم دی ته ویل کېږي. ایتاین دا مرکب چې شو دا پروپاین او دا به چې شي دا بیوتا معنا څلور ځکه څلور کاربنونه لري د ی نون کلمه ور اضافه کوي بیوتاین. پسې چې شو پسې پینتاین او پسې مرکب هیگزاین، هفتاین، اوکتاین، نوناین، دیکاین. هغه حساب چې ما تاسو ته په لومړیو دوو درو ویډیوګانو کې لیکلی وو او بیا مې تاسو ته کورنۍ دنده درکړه چې دغه حساب په یاد کړئ. د ټولو عضوي مرکباتو په نوم ایښودنه کې د هغه حساب څخه استفاده کېږي. نو زه اطمینان یم چې تاسو به هغه حساب په یاد کړي او اوس به د دې مرکباتو په نوم ایښودنه کې تاسو مشکل نه لري. دغه طریقه چې ده دا کفایت نه کوي ځکه کفایت نه کوي چې بیوتاین دوه ډوله بیوتاین کېدلی شي، پینتاین درې ډوله کېدلی شي، داسې خپل ایزومیرونه لري. دغه نوم ایښودنه هېڅ کفایت نه کوي ځکه اوس زه تاسو ته لیکم. یو د دې څخه زه انتخابوم بیوتاین زره اخلم، یو کاربن صحیح دی درې ګونې اړیکه لري د بل کاربن سره. دا یوه اړیکه دلته پاتېږي، دا اړیکه نه لري او دلته سی اچ دوه سی اچ درې دا چې شو یو دوه درې څلور کاربنونه لري. بیوتاین شو. بیوتاین داسې بیوتاین دی چې درې ګونې اړیکه پر اول کاربن باندې راغلی ده. اوس نو داسې هم امکان لري چې یو بیوتاین تشکیل سي او درې ګونې اړیکه پر دوهم کاربن باندې راغلی. صحیح دی؟ نو دا هم بیوتاین دی. دغه بیوتاین د دې بیوتاین سره فرق لري ځکه درې ګونې اړیکه د دې پر اول کاربن راغلی ده او د دغه بیوتاین پر دوهم کاربن باندې درې ګونې اړیکه راغلی ده. کله چې په عضوي مرکباتو کې دوه ګونې اړیکه او یا هم درې ګونې اړیکه د خپل ځای څخه تغییر وکړي جلا مرکب تشکیلیږي چې دغه دوه مرکبات په خپلو منځو کې ایزومیرونه دي. نو دغه موضوع چې اوس په الکاینونو کې ایزومیرونه څنګه تشکیلیږي، لومړی خو اساسي خبره دا ده په الکاینونو کې د درې ګونې اړیکې د ځای تغییر د نوو ایزومیرونو یا د نوو مرکباتو د تشکیلیدو سبب ګرځي. بل ډول ایزومیرونه هم منځته راځي. اوس خو دا خبره ما تر دې پورې ولیکل چې ساده دغه بیوتاین دا نوم ایښودنه کفایت نه کوي. صحیح دی؟ زه به تاسو ته یو بل ډول ایزومیر هم ولیکم چې دا ایزومیرو موضوع مطلقا خلاصه سي. داسې هم کېدلی شي چې دلته د معاوضې په تغییر سره یو بل ډول مرکب لاسته راسي. اوس مثلا زه لیکم پینتاین چې زه پینتاین لیکم سی اچ درې سی اچ دوه سی اچ او سی اچ درې دلته سی اچ درې دلته زه کولی شم چې دغه اړیکه په څو په درې ګونې باندې بدله کړم. دلته یو دانه هایدروجن درې ګونې اړیکه او بیا دا اړیکه داسې پوره کېږي یو دوه درې څلور پنځه. دا پینتاین شو. صحیح دی؟ داسې پینتاین دی چې شاخ لري. ایزو پینتاین دی. دا داسې هم امکان لري چې درې ګونې اړیکه په دغه ځای باندې سی اچ درې ګونې اړیکه بیا کاربن او سی اچ دوه سی اچ دوه سی اچ درې یو دوه درې څلور پنځه. دا نارمل بیوتاین دی او دا ایزو بیوتاین دی. ایزو بیوتاین او نارمل بیوتاین دا چې شو ایزو یعنی شاخ ایزو بیوتاین او دا چې شو نارمل بیوتاین. دا دوه مرکبات هم په خپلو منځو کې ایزومیرونه دي. نو موږ داسې ویلی سو چې الکاینونه چې دي د درې ګونې اړیکې د ځای په تغییر سره هم ایزومیرونه منځته راځي او که چیرې داسې په زنځیر کې تغییر راسي، په ساختماني فورمول کې تغییر راسي، هم نوي ایزومیرونه منځته راځي. صحیح دی؟ د راځو دا ساده نومونه چې موږ ولیکل د دې سره سره د الکاینونو یو بل ډول ساده نومونه هیڅ کفایت نه کوي د الکاینونو د مرکبو د نوم ایښودلو لپاره. یو بل ډول نوم ایښودنه چې په الکاینونو کې کاریږي اشتقاقي نوم ایښودنه ده. سره کوم نوم ایښودنه؟ اشتقاقي نوم ایښودنه چې دا په دې ډول کېږي. لومړی موږ درې ګونې اړیکه پیدا کوو. کله چې درې ګونې اړیکه تاسو پیدا کړئ دا به ستاسې مرکز سي او د دغه مرکز نوم به ایثلین ونوموئ. دا چې شو ایثلین. راسته یا چپې خواته چې بل هر معاوضه وي د هغه معاوضې نوم واخلئ، په اخره کې به د ایثلین نوم واخلئ.
اوس دغه د الکایل ګروپ سو دې ته څه ویل کیږي؟ ایتایل. نو دا مرکب نوم سو بل شی دې خاطر نشته، یوازې هایدروجن د هایدروجن دغه کاربن برخه ده، دا د دې سره شامل دي، دا درې ګونې اړیکه او هر هایدروجن چې ورسره وي دا ټوله ایثلین سو، هغه ته څه دی؟ ایتایل دی. نو د دې نوم داسې اخیستل کیږي ایتایل ایثلین. صحیح دی، درې ګونې اړیکه د مرکز په ډول انتخابیږي. که چیرې اوس بیا داسې یو مرکب و چې دې خواته معاوضه ولري هغه خواته معاوضه ولري، لکه اوس د لاندې مرکب مرکز انتخاب کړي درې ګونې اړیکه، دا چې شو مرکز سو، دې خواته یو میتایل دی هغه خواته یو میتایل دی. نو دا مرکب تاسو وایئ چې دوه دانې میتایلونه پسې مشتي دي، دای میتایل او مرکز مو په څه نامه سره یادیږي؟ د ایثلین په نامه سره یادیږي، دای میتایل ایثلین. دا موضوع سو. او که دغسې دې خواته پروپایل دای پروپایل ایثلین، دای بیوتایل ایثلین ویلی شي. او که چیرې داسې و د دې سره او د دې سره معاوضې فرق لري، بیا تاسې وګورئ چې د هرې معاوضې یا د هر الکایل ګروپ د نوم تورې و ای ته نږدې هغه اول یاد کړئ. مثلا دې خواته ایتایل دې خواته میتایل، نو اول ایتایل یاد کړئ. راسئ زه به دغه نوم درته تغیر کړم تر څو تاسو ته مشکل پیدا نه شي. دغه معاوضه چې ده یا دا د الکایل ګروپ زه په دې کې تغیر راولم. اوس دې خواته ایتایل سو، دا خواته میتایل سو، دا مرکز د چیز په نامه یادیږي؟ د ایثلین په نامه. نو تاسو به اول ایتایل یاد کړئ، ځکه ای چې ده ای ته نږدې ده، ایتایل، بیا به دې خواته کاما میتایل نوم به یاد کړئ، او په اخر کې به څه نوم یاد کړئ؟ ایثلین. دغه ډول نوم ایښودنې ته اشتقاقي نوم ایښودنه ویل کېږي. په ځینو کورنیو کې اشتقاقي نوم ایښودنه موجودې وي، لکه موږ تر مخه په الکانو کې هم د اشتقاقي نوم ایښودنه ویلې وه. اوس دا د الکاینو د کورنۍ اشتقاقي نوم ایښودنه تاسې زده کړل. خو په لویو مرکبو کې بیا هم اشتقاقي نوم ایښودنه کفایت نه کوي، هلته اوږده ځنځیرونه رامنځته کېږي، اوږده لوی مرکبات رامنځته کېږي. نو ځکه موږ اړ یو چې څه شی زده کړو؟ نړیواله طریقه د الکاینونو نوم ایښودنه. نو اوس راځو الکاینونه په نړیواله طریقه سره موږ زده کوو. عمومي قوانین ستاسې زده دي، ځکه دا موضوع تاسو ته ډېره اسانه کېږي. په الکاینونو کې اوله خبره دا ده، اوږد زنځیر د کاربونونو اوږد زنځیر به پیدا کوي. اوس که چیرې یو مستقیم شکل یې داسې د مستقیم خط شکل یې درلودی، کاربونونه 1 2 3 4 د هغه اوږد زنځیر دی. کاربونو ته به حساب ورکوئ. کاربونو ته څنګه حساب ورکوئ؟ د هغه سره څخه حساب را شروع کړئ چې درې ګونې اړیکه ورنیسي. اوس درې ګونې اړیکه دلته چپې خواته نږدې ده که راستې خواته؟ چپې خواته. نو حساب به دلته داسې ورکوئ 1 2 3 4. ورپسې به اوس زه راځم د دغه مرکب نوم دلته تاسو ته لیکم، د هغه کاربن شمېره به ولیکئ چې درې ګونې اړیکه ورباندې راغلي 1. او ورپسې به د کاربنونو شمېر ته وګورئ 4 دانې کاربنونه لري، 4 ته څه شو وایي؟ بیوتا. نو دا څه شو؟ بیوتاین. یو بیوتاین دا معنی هغه بیوتاین چې درې ګونې اړیکه یې پر اول کاربن باندې راغلي. دا بل ته راسئ. دې ته زه اوس ګورم په ایوپاک طریقه یا په نړیواله طریقه د دې نوم اخلم. نو حساب ورکوم. حساب د کوم سره شروع کوم؟ د هغه سره چې درې ګونې اړیکه ورته نږدې. دلته ګورم 1 2 3 4 5 کاربنونه لري. پنتاین خو دی، نو څه رقم پنتاین دی؟ دلته پر دوم کاربن باندې درې ګونې اړیکه راغلې، د اخوا کې 1 2 3 پر درېم راغلی. نو زه حساب د دې سره را شروع کوم 1 2 3 4 5. نو دا څه شو؟ دلته لیکم 2 پنتاین. 2 پنتاین دا معنی هغه پنتاین چې درې ګونې اړیکه پر دوم کاربن باندې راغلې. 2 پنتاین. اوس نو کله کله داسې کېږي چې دې خواته مثلا 2 دانې کاربنونه دي، دې خواته هم 2 دانې کاربنونه دي، او په دا مابینځ کې درې ګونې اړیکه موجوده ده. په دا حالت کې به موږ څه چم کوو؟ دلته بیا هیڅ فرق نه لري که تاسې حساب د چپې خوا را شروع کړئ او یا د راستې خوا، د مرکب په نامه کې هیڅ تغیر نه راځي، هیڅ فرق نه لري. خو داسې هم کېدلی شي. زه به تاسو ته دغه مثال نور هم پراخه کړم تر څو دا موضوع کې تاسو هیڅ مشکل پیدا نه کړئ. عین مثال دی. په دې مثال کې زه دې خواته هم مساوي CH2 CH3. اوس تاسو ګورئ که زه دې سره حساب ورکړم 1 2 3 پر درېیم کاربن باندې درې ګونې اړیکه راغلې، که دغه سره حساب ورکړم 1 2 3، نو دا هېڅ فرق نه دی که د دې سره حساب ورکړم او که د هغه سره. نو زه راځم د دې خوا حساب ورکوم 1 2 3، دغسې پسې ځو 4 دا 5 او دا بس څه شي 6 هیګزاین دی. نو درې ګونې اړیکه پر څوم کاربن راغلی ده؟ پر درېیم کاربن باندې زه لیکم 3 هیګزاین. 3 هیګزاین دا معنی هغه هیګزاین
هگزاین خو معنا هغه د الکاینو د کورنۍ هغه مرکب چې 6 دانې کاربنونه لري. څه رقم هگزاین داسې کېدلی شي چې پر اول کاربن باندې درې ګونې اړیکه راغلي، داسې هگزاین هم شته چې پر دوم کاربن راغلي، پر دریم راغلي. اخواته که زه پر څلورم باندې ولیکم د څلورم او د هغه دوم کاربن چې دلته درې ګونې اړیکه راغلي دغه بیا فرق نشته. د دې مطلب دا دی چې فقط چې دا مرکب سره وڅرخوي بیرته هغه مرکب سو. صحیح دی؟ نو که چیرې زه هم پر شپږم کاربن باندې درې ګونې اړیکه راغلي دا بیا په اصل کې شپږم کاربن نه دی، نو بیا حساب د اخوا څخه موږ ورکوو چې حساب د اخوا ورکو بیرته دا اول کاربن سو، لکه ما چې دا مرکب یې سره څرخولی نو بیرته هغه مرکب سو. نو فقط د اول دوهم او دریم دا درې ډوله ایزومرونه د درې ګونې اړیکې د تغیر په واسطه سره دلته راتللی سي. نو اوس چې دې خوا ته هم دوه کاربنونه سول، هغه خوا ته هم دوه کاربنونه سول، حساب که هره سره را شروع کړي هېڅ فرق نه لري. که زه حساب د اخوا ورکړم هم یو دوه درې بیرته درې هگزاین ورڅخه جوړېږي. په خواصو کې فرق نه راځي، عین مرکب دی. خو که بیا چیرې داسې خبره موجوده وه زه دلته راځم یو دانه معاویزه ورکوم، معاویز ورکوم دا میتایل په اضافه سو اور زنجیر انتخابوم یو دوه درې څلور پنځه شپږ کراکار سم شپږ کاربنونه کېږي، که مستقیم لاړ سم هم شپږ کاربنونه کېږي. نو بیا فرق نه لري اور زنجیر دغه مستقیم انتخابوم، د اوږده زنجیر څخه چې پاته سو دا چې دی دا معاویز سو. دا معاویز اوس ګوري بیا درې ګونې اړیکه ته ګورو چې دا سرته نږدې ده که هغه سرته نږدې ده. اوس درې ګونې اړیکه چې ده په دغه حال کې په دې حالت کې دې خوا ته هم درې کاربنونه دي، هغه خوا ته هم درې کاربنونه دي. د درې ګونې اړیکې په حساب باندې خو مساوي خبره ده، مګر دلته یو حکایولیت و دې خوا ته په دې خاطر وکیل کېږي چې دلته معاویزه بیا هغه سرته نږدې ده. نو ځکه دغه پخوانی حساب چې موږ کړی وو دا نه دی صحیح، زه باید دې ته نوی حساب ورکړم. صحیح دی؟ معاویزه نږدې ده نو حکایولیت د هاخوا دی. نو یو دوه درې څلور پنځه شپږ. هگزاین خو دی دا رقم هگزاین دی چې پر دوهم کاربن باندې چې راغلی دی میتایل. نو زه لیکم دوه میتایل. دوه میتایل یعنی پر دوهم کاربن باندې د میتایل معاویز راغلی دی. او هگزاین خو دی څه رقم هگزاین دی پر دریم کاربن باندې درې ګونې اړیکه راغلی ده، درې هگزاین. صحیح دی؟ راځم یو څه نور تغیر پکې راولم تر څو دغه نوم ایښودنه ستاسې په مکمل ډول زده سي. دغه معاویز چې ما ورکړي دي دا پراخوم، دلته راځم CH2 CH3. آیا اوس هم موږ داسې کوو چې دغه زوړ پخوانی مستقیم زنځیر چې موږ انتخاب کړی و هغه زموږ اوږد زنځیر دی؟ کاربنونو تعداد ته ګورو، کاربنونه که هرې خوا ته ډېرېدله هغه زموږ اوږد زنځیر دی. اوس نو یو دوه درې څلور پنځه شپږ که مستقیم لاړ سم شپږ کاربنونه کېږي. خو که چیرې زه راسې راکار سم یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه نو خو دا د کاربنونه اضافه سوله. بیا نو زموږ دغه کاټ سوی زنځیر دغه اوږد زنځیر سو، د اوږد زنځیر څخه چې پاته سو هغه خوا معاویزه سوله. صحیح دی؟ په دې خبره کې مشکل نه لري. لومړی خبره دا مهمه ده چې تاسې د اوږد زنځیر ټاکل زده کړئ. تر هغه وروسته بیا ګورو چې کاربن ته حساب د کومه سر ورکوو، هغه سر ته چې درې ګونې اړیکه نږدې که درې ګونې اړیکه مساوي وه بیا نو معاویزې ته په دوهم قدم کې معاویز ته کتل کېږي. یو دوه درې دلته په دریم کاربن راغلی دی، یو دوه درې څلورم کاربن سو. نو معلومدار حساب د دې سره شروع کوو. صحیح دی؟ په حساب کې تغیر راغلی. زه راځم یو دوم دریم څلورم پنځم مخته نه ځو هغه معاویزه سوله شپږ اووه. ښه پر څوم کاربن باندې میتایل راغلی دی؟ پر پنځم کاربن باندې دی. زه لیکم پنځه میتایل. پر څوم کاربن باندې درې ګونې اړیکه ده؟ پر دریم باندې درې. پخوا خو دا هگزاین و اوس اوږد زنځیر چې دی اووه دانې کاربنونه لري، نو ځکه دې ته هگزاین نور نه سم ویلی، دا چې سو هفتاین. صحیح دی؟ دغه طریقه چې بیا ده په دې طریقه کې که چیرې په الکاینونو کې هر ډول مرکب موجود دی په دې طریقه نوم موږ اخیستلی سو او ډېر په اسانۍ سره او هېڅکله یو د بل سره ایزومرونه نه غلطېږي. اوس که چیرې دغه معاویزه پر دا بل کاربن باندې راسي بیا موږ فقط د عدد ته تغیر وکړو. مثال دلته پر پنځم کاربن راغلی ده که پر څلورم کاربن، مثال دا پر دوم کاربن راغله نو هلته بیا دوه میتایل هفتاین لیکو. دوه میتایل دغه عدد یې بس صرف تغیر کوي چې دا جلا جلا مرکبونه دي په خپلو منځو کې ایزومرونه دي. نو اوس دا تاسې الکاینونه زده کړله په لنډ ډول یې بیا تکراروم. الکاینونه غیر مشبوع هایدروکاربنونه دي چې د کاربنو ترمنځ یې یوه دانه درې ګونې اړیکه موجوده وي باید موجوده وي او عمومي فورمول یې CnH2n -2 دی. لومړنی مرکب اسلین دی، د دغه درې ګونې اړیکې اوږدوالی چې دی 0.12 نانومتره دی.
نوم ایښودنه چې ده په ساده ډول هم کیدلی سي، په اشتقاقي ډول ډېر مروجه ده تر ساده ډول، ځکه ساده ډول هلته مخصوصیت رامنځته کېږي، یعنې داسې دوه مرکبونه پیښیږي چې نوم یې یو وي خو دوی جلا جلا مرکبونه وي، ځکه نو ساده طریقه ډېر نه کارېږي. اشتقاقي طریقه هم استعمالیږي خو تر ټولو ډېر استعمالېدونکې او د اختلافاتو څخه خلاصه طریقه دغه نړیواله یا ایوپاک طریقه ده. ایزومرونه یې په دې ډول تشکیلیږي چې کله په الکاین د الکاین په یو مرکب کې کله چې د درې ګونې اړیکې ځای تغیر وکړي بل ایزومر لاسته راځي، او که چیرې د دغه مرکب ساختمان تغیر وکړي یعنې د معیوزو ځایونه تغیر وکړي هم نور مرکبونه لاسته راځي. نو خدای دې وکړي چې دغه موضوع به ستاسې زده سوي. که چیرې په دې اړه تاسې پوښتنې لرئ تاسې کولی شئ خپلې پوښتنې زموږ سره په کمنټونو کې او یا هم د واتساپ له لارې زما سره شریک کړئ. زه به تاسو ته د یو ځانګړي ویډیو له لارې ستاسې پوښتنو ته جوابونه